Assalamu alaikum. Welcome to Basic English Language course. نن زمونږ دویمه ورځ ده او دویم سبق دی. نو راځئ چې شروع کو. A book یو کتاب. A chair یو چوکۍ. An apple یو ماڼۍ. An orange یو نارنج. نو تاسو دلته وکتل چې مونږ د ا او د ان کلمه استعمال کړه. نو نن زمونږ سبق ته ا اور ان کو تاسو ته یاد شي. پرون تاسو ته اقرا تیر سبق کې واول او کانسوننت باره کې ویلیو. نو کو تاسو ته هغه یادي نو نن سبق ډیر آسان دی. راځئ چې وی نو د ا اور د ان مطلب یو دی. راځئ چې د ا باره کې خبره وکړو. is used before consonant later. دا د کانسوننت لیټر نه مخکې استعمالیږي. نو تاسو ته پته ده چې موږ سره 15 وویل دي اور یو سپیشل دی اور چې کم باقی 20 دي هغه کانسوننت دي. نو موږ سره چې کم لفظ په کانسوننت لکه بی سی ډي اف چې په داسې شروع شي نو هغې مخې ته به مونږه ا استعمالو. نو اوس تاسو وګورئ چې بک په بی سٹارټ شوی دی نو په کانسوننت سٹارټ شوی نو ما ا مې استعمال کړه. ا بک یو بک. دلته وګورئ پی نو پی خو کانسوننت ته کنه نو ا پن. ا پن یو قلم. اوس چیرته وګورئ چې سی کانسوننت ته کنه ا چیر یو چوکۍ. ا ټیچر نو ټی خو کانسوننت ته کنه ا ټیچر یو استاد. نو د دې مطلب شو چې ا چې دی هغه د کانسوننت نه مخکې استعمالیږي. نو راځئ چې د ان خبره وکړو. is used before vowel letter. دا د ووول لیټر نه مخکې استعمالیږي. نو ووول لیټر چې دي هغه موږ سره 5 دي. A E I O U. نو چې کله موږ سره په دې 5 واولز باندې یو لفظ شروع کیږي نو موږ به هغې سره ان استعمالو. مثال ان اپل. وګورئ ا واول ده. ان اپل. ان اورنج. او واول دا. ان اورنج. ان اگ. ای چې دا هغه خو واول ده کنه نو ان اگ.